أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. دی آیت مبارکه کی مسئله د ایلا ذکر کئی. دا قسم خوراک تے یو سړی قسم اخوري چې زبا د خپل بیبي سره تعلق نه ساتم او دوی ته به نزدېکت هغه نه کومه، نو دا یو مسله د ایلا وی. په دور جاهلیت کې مسله د ایلا داسې وه چې یو سړي به قسم وخوړلو د خپلې ښځې په باره کې چې زه به دې ته نزدېکت نه کومه، نو بیا به د 2 کالو پورې هغې سړي دې ښځې ته غږ نه کولو، د هغې حقوق به یې نه ادا کول، نفقه د هغې نه به یې ځان هغه بري حسابولو، او په 2 کالو کې دننه رجوع کول چې دا به هغوی ګناه ګڼله، نو دا به د دغه زنانو سره یو ظلم هغه وخت کې رایجو خلکو به کولو چې به یې د ایلا کړي د قسم یې خوړلی دی، نو 2 کاله خو به دی اوس دې ته غږ نه کوي، په ده باندې د دې څه حقوق هم نشته دی، نو نه به یې هغه زنانه پرېښوده، نه به یې ورله طلاق ورکو، نه به یې د هغې حقوق ادا کول. نو دین اسلام د هغه غلط رسم د ختمولو دپاره هغه حکم داسې ولګولو که یو سړی قسم وخوري نو که 4 میاشتې دا سړی د په 4 میاشتو کې بیبي ته رجوع ونه کړله، نو په دې زنانه باندې یو طلاق واقع شو، او که چېرې ده د 4 میاشتو نه مخکې رجوع وکړله نو نکاح برقرار پاتې شو او قسم مات شو، د هغې د وجې نه به د قسم کفاره هغه ورکوي چې هغه 3 روژې نیول دي. نو شریعت دا مسله د نارینه دپاره هم اسانه کړله او خاص طور باندې د زنانو دپاره یې اسانه کړله چې دغه 2 کاله چې کم تکلیف او اذیت په زنانو ته ورکولی کېدو، نو هغه اذیت نه یې دغه زنانه خلاصې کړي، او د 4 میاشتو مدت دی نارینه له ورکو چې دی په دې 4 میاشتو کې سوچ وکړي. دغه شانتې که یو سړی ښځې له طلاق ورکړي نو د عدت د مودې پورې دغه ښځه لا طلاقه شوي نه وي، تر څو پورې چې عدت پوره شوی نه وي، نو دا هم ګویا چې دې سړي له د سوچ کولو موقع شریعت ورکړې ده چې دی په دې کې سوچ وکړي چې آیا زمونږه یوازې ژوند تیرول چې دي دا زیات ښه
او کامیاب دی او کنا د دې بیبي سره زما ژوند زیات ښه دی، دا فیصله دی په دې 4 میاشتو کې هغه وکړي. چې بعض وخت کې وړې وړې خبرې هغه سړي ته ډېرې لوی ښکاره کړي شیطان، او دی داسې فیصله وکړي. بیا چې کله به د باندې دا وخت تیر شي 3-4 میاشتې، نو بیا دته د هغې احساس وشي چیرې دا خبرې دومره غټې خبرې نه دي، او مونږه که یو ځای وخت تیرو زه یعنې په څه خبرو کې به زه ناکام کوم او په څه خبرو کې به دا ناکام کوي، زندگی به داسې زمونږ تیریږي. نو دا سوچ او دا موقع شریعت دې نارینه له ورکړې ده. لیکن دا چې د 4 میاشتو نه یې ځکه نه ده سیوا کړې چې د 4 میاشتو نه سیوا کولو کې بیا زنانه ته تکلیف جوړیږي، پریشانی جوړیږي. ځکه که چېرې د ده سره جوړ نه راځي چې هغه بل ځای کې نکاح وکړي، نو دا په دې کې د دور جاهلیت د هغه غلط رسم رد کولی کېږي چې پای کې به زنانو ته تکلیف رسېدو. نو فرمای للذین د هغه کسان دپاره یؤلون چې دوی قسمونه وخوري من نسائهم د بیبیانو خپلو نه، تربصو نو انتظار کول دي 4 اشهر 4 میاشتې، فإن فاؤوا نو که چېرې دوی هغه رجوع وکړله، فإن الله غفور رحیم نو الله تعالی بخونکی او مهربانه دی. 4 میاشتې انتظار دی. که 4 میاشتو کې دې سړي رجوع وکړله، واپس شولو، نو الله تعالی به د د قسم ماتولو د وجې نه چې کم ګناه راله هغه به د کفارې په ادا کولو سره معاف کی. غفورن الله تعالی معاف کوونکی دی. د قسم ماتولو د وجې نه چې کمه هغه ګناه په ده راله د کفارې په ادا کولو سره به هغه معاف کی. او د چون کې دوباره د بیبي سره تعلق قایم کړلو، د هغې حقوق ادا کولو شروع کړل، نو رحیم رحم کوونکی دی. الله تعالی په دوی رحم وکړي، د دوی زندگی به خوشګواره شي. وإن عزموا الطلاق او که چېرې دوی قصد وکړو د طلاق ورکولو، یعنی 4 میاشتې پوره نه کړلې، 4 میاشتې پوره کړلې او رجوع یې ونه کړله، نو چې د 4 میاشتې پوره کړې او د دې بیبي ته رجوع ونه کړله، په خپله خبره ولاړ دی، نو ګویا چې د طلاق قصد وکړو، عزم یې وکړو، فإن الله سمیع علیم نو یقینا الله تعالی اورېدونکی دی. دغه کم الفاظ د قسم چې د استعمال کړي دي هغه الله تعالی اورېدلی دي، او علیم دی د ده په اراده باندې چې دی رجوع نه کوي او طلاق ورکول غواړي، نو صحیح شوله د طلاق واقع شو. دې باره کې د ائمو اختلاف دی چې آیا دا طلاق رجعي دی او که طلاق باین دی. د امام صاحب په نسبت باندې دا طلاق باین دی، او د امام مالک رحم الله په نسبت باندې دا طلاق رجعي دی. للذین د هغه کسانو دپاره یؤلون چې دوی قسمونه وخوري من نسائهم د خپلو بیبیانو نه، تربص انتظار کول ل 4 اشهر 4 میاشتې،
فإن فاؤوا نو کچری دوی رجوع وکړله بیبیانو ته فإن الله نو یقینا الله تعالی چې دی غفور بخون کې دی رحیم رحم کون کې دی وإن عزموا الطلاق او کچری دوی قصد وکړو اراده وکړه د طلاق فإن الله نو یقینا الله تعالی چې دی سمیع اوریدونکی دی علیم او علم والده الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين